د عبدالله په تړاو غټ رازونه ښکاره شول. د عبدالله ملاتړ څوک او څنګه کوي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. انډیپینډنټ ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي په دا ځل انتخاباتو کې د عبدالله د ټاکنیزې ډلګۍ مالي ملاتړ د ایران څپه پاسدارانو کړی او هغه د موازي حکومت په اعلانولو سره سیاسي انتحار ترسره کړ. ورځپاڼه وایي د ټاکنو پایلې فقط دې خبرې ځنډولې وې چې اشرف غني ویلي و له هر چا سره به جوړ جاړی وکړي مګر له عبدالله سره معامله نه کوي. ورځپاڼه وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې د میزان د شپږمې په ټاکنو کې د ایران انقلابي ګارډیا څپه پاسداران د عبدالله په مشرۍ د جهادي ډلو ملاتړی و. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له قوله وایي ثبات او همپالنې له ایراني څپه پاسدارانو څخه د اشرف غني د لومړنیو پایلو له مخې د بریا په ترڅ کې د بغاوت او تاوتریخجنو لاریونونو لپاره هم مرسته غوښتې او ترلاسه کړې وه. ورځپاڼه وایي له دې کبله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تېره میاشت عبدالله ته زنګ وهلی و او خبرداری یې ورکړی و چې ایراني څپه پاسداران او د ده ډله دې په ټاکنو کمیسیون کې لاسوهنه بنده کړي او ژر تر ژره د خپلو لاریونونو مخه هم ونیسي. ورځپاڼه وایي د عبدالله په پلوی د نهایي پایلو له اعلان وروسته خلک ځکه راونوتل چې نوموړي په خپل څنګ کې ګڼ جهادي مشران نیولي وو چې خلک ورسره مینه نه لري. بلخوا د عبدالله ټاکنیزې ډلې د دغه تورونو په اړه لا څه نه دي ویلي. د یادولو ده چې د کود څپه پاسدارانو مشر قاسم سلیماني په مړینه هم دا ډله ډېره ویرجنه وه. له دې وړاندې د عبدالله په ډله بل تور دا و چې له پاکستانه یې د انتخاباتي مبارزو او نورو مسایلو لپاره 9 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. خو د عبدالله ډلې تر دې دمه دا ډول تورونو ته هېڅ غبرګون نه دی ښودلی. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.